السلام علیکم. وعلیکم ورور السلام. ولې خیر دی؟ خیر چرته دی؟ ته دا بیل ول نه داخلي ها؟ یا ورور ډېره غریبي مې ده په خدای تعالی یقین وکړه لږ 2000 روپۍ میاشت ده د کور کرایي ده او رزق دی نو یا به مې چېرته کوو یا به د کور کرایه ته کوو موږ به څه کړو ماران خو نه چې خاورې وخورو. نو حاجي صاحب دا کاټن خو یې داسې اچولی ته به یې چېرته کې علاقي منتري دومره چې اخرت یې اختر راوستي نو هغې کس ته ووایه ماله بیلې دا بیل هم داخل کړه که نه هلکه د خلو په چاو کې نه شم یخولی بس حاجي صاحب زما پسې خو د برې نه زور دی پوه شوې خفه نه شې زه نه بجلي کټ کوم بس کړې که نو ستا خوښه ده خدایه پاکه ستا نه بغیر د موږ هېڅوک هم نشته ربه ته مو مال شي بل همدا کومې جیر وری سو ماما لورو خفه نه شې برې نه اډر دی وي تاسو بیل نه جمع کوئ دا ولې روري خاون می سعودي کې دي پیسې لانی دی رالېږي چې څنګه پیسې راولېږي فوراً به جمع کو ها نو دا بېغیرته په سعودي کې څه کوي دا څلورم پنځم میاشته تاسو بیل نه جمع کړی روري اضافي خبرې مې کو بجلی دی کټ کا زه بس کټ کومې ده نه دنیا جلا کو رکھ دوں گا لگا وانڈا بجلی لگ گوتو وانه وړي لکه پته څه وشوه حاجي صاحب چې ستا نه کټ کوم که نه دی نه په سر کې کټ کوم دې پاتې څو بل دی 10,000 دا واله او چې په دې کوڅه کې دی وینه نه مسلمانه نو تا خو سوی چې غریب یم او روپۍ درکه سره نه لګي مار نه یم چې خاورې خورم هو د دې لپاره دې پیسې پیدا کړې د یو ګاونډي په بل ګاونډي باندې بنیادي حقي بای بای ټاټا ګډ وعلیکم السلام په دې کې شین کاغذ والا ګولېره شین کاغذ والا هغه د چلوک که نه د ګوډ نه راواخله کم نه چې ستا تره وختې ورغی چې درنه سودای جو ګوډ له ورشي او چې داسې اخ توغه او الته پلتې جو بیا زما خواله راشي ماړه سړیتوب باندې خبرې کوه د څه شي په سړیتوب ولې زه تا سره په سړیتوب باندې خبر نه کوم خدای کو چې عمل نظر چې یاد ساتي څه چل به وکړې ته ایسوم نه پولیس سره دې بس لانجه دا د حساب کتاب پلتې راوړه پوه شو جو بس ما ول پیسې ورکړې اله کدي څه کار وکړه تا چې کوم بدتمیزي وکړه ما ولیدا دا شی را سره ما کوه دا گاګ چې دا مزه ډېر په مهنت باندې جوړ کړی دی کله کسٹمر راځي کنه تر خپل لري څنګه بس دومره پوره وختي راته مې خېټه خرابه ده نری کبد مې دی یا پلیزل ګولې راکا یا شربت راکا ډېرې کمزورې کړې دا ډېر خو خبره خولې دې کس پک انسان سم رسپه کومه په حساب جون کې نه دی لیدل پدې کې څه دي دا زم کس څنګه قبضي سل سپک په مړ شوي او دا غیر میټ نه به ته جوړ کړي ته په کې لای ته خو هیڅ سړی نه زه به ستا سره ګورم نیم کولو بره باندې اسکه به چې زه مزه لکه تاسو ما پرېږده پاره بیا کینو که دوکان والا کېدم داسې خندا خو په بیمار په څوک نه کوي لکه تا چې کې ووت خو دې مکمل نه پرېږدم تاسو پرېږده لکه مړه ته ما پرېږده اے مشره ما ته پرېږده څه مسله ده مشره هلکه وروره دا ډاکټر دی خو څه شی دی دله ورغلم او ما ورته لکه خېټه مې خرابه یا بادکوپن ګولۍ راکړه یا شربت راکړه هغه داسې خاندل ته به وایي چې بس چېرته په دنیا کې سپک انسان نشته څه چل دی وګوره که خدای څه ډاکټر کا وځي ویلي وي بخېټه مې درد او ساسه وا تو ورته په خپله وګوره خدای دې بې خو مه باسه راځه نور بابا باندې وځه بچې شابه ولې ما څه چل غلې ته په دې غریب پسې ولې خاندي ملګری ایمان پسې وګته نه دی تار د خپل باندې ویل چې پیشنټ راشي ته په خندا به سره خبرې کې بای بای ټاټا